بسم الله الرحمن الرحیم. دا هم د کندهار ښاروالۍ د مختلفو ناحیو کې د پروژو یوه برخه ده چې د نوې ناحیې مربوط د ډبرو پله او طالبان وادي ترمنځ د جلبره کار د کلي په نامه یادېږي. دلته همدغه کار سرته رسولی دی چې دلته یوه کوڅه ده، یعنې 5 برخې لري. ټول اوږدوالی تقریبا 140 متره کېږي او عرض یې هم 3 متره دی تقریبا. کار یې 3 هفتو په جریان کې شروع شوی دی او پرون د کار تکمیل شو، 100% کار تکمیل شو. دلته 2 کسان فني کسان او 12 هم غیر فني کسان یا هم 10 غیر فني کسان دلته موجود وو چې کار یې بشپړ کړي. پر دې کار باندې تقریبا 1 لک افغانۍ لګښت راغلی دی. زما نوم اصلي ګل پاچا دی، مشهور پاچا امیر صاحب. نو ډېر په تکلیف و، نو مو بوټي راتلای شوی، نو مو خلک راتلای شوی، نو موټر راتلای شوی، نو موټرسایکل راتلای شوی. د هر شي سره په تکلیف و. اوبه خو اوس هم نه لرو، هغه وخت هم نه درلودلې. مسلمانان چې دا ګرد د غریبان خلک دي په دا منطقه کې او د روز چا کومک نه دی ورسره کړی. دغه اولین کومک دی چې د دغې کوڅې سره کېږي. خدای تعالی دې تاسو ته خیر درکړي، خدای دې وزونه درکړي. نو ډېر په تکلیف و، مګر اوس خو نو بیخي وساسو، هر شی مو راتلای شي، موټر مریض تلای شي، بله تلای شي. موږ ته چې دا کار وکړي موږ مننه کوو، ډېره مننه کوو، ډېر خوشحالۍ ځینې خدای دې وزونه ورکړي. ښایسته کړم ګلشنه قربان دې شم مسکنه.